د اسلامي امارت ازبک قومندان وایي لومړني څه مې چې په ار کې ولیدل هغه د اشرف غني پګړۍ شاپن او کتاب و هغه څه چې زه ډېر خفه کړم. سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د اران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د اسلامي امارت ازبک قومندان او د لوګر والی صلاح الدین ایوبی د اسلامي امارت لومړنی قومندان و چې د جمهوریت نظام د ړنګېدو پر مهال ارکتانونه بوت. نوموړی وایي لومړنی څه مې چې په ار کې ولیدل هغه د اشرف غني لنګۍ چاپنه او یو کتاب و. د اسلامي امارت ازبک قومندان او د لوګر والی صلاح الدین ایوبی د سه شنبه په ورځ د زمری په 21مه د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون سره په مراکه کې وویل کله چې هغه او جنگیالي ارکانونه وتل د خوښۍ څخه یې ژړل او نه شول کولای چې خبرې وکړي او یا هم یو بل ته مبارکي ورکړي. د اسلامي امارت د غلبړ پوړای قومندان زیاتوي چې نوموړی د لوګر له لارې کابل ته ننوت او هیڅ کله داسې تصور هم نه کاوه چې حکومت سکوت کوي. له نوموړي وپوښتل شول چې په ارګمنۍ کې لومړی څه ولیدل. نوموړي په ځواب کې وویل ما د اشرف غني لونګۍ او چپنه ولیدل او ډېر خفه شوم. یو کتاب مې هم ولیده چې هغه به تل لوستلو خو د کتاب نوم مې نه دی په یاد. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني لا د مخکې چې طالبان کابل ته داخل شي له جمهوریت ریاست څخه په بیړني حالت کې ووت او په یوه نظامي چورلکه کې ازبکستان او بیا دوبۍ ته ولاړ. صلاح الدین ایوبی دا هم وویل چې د اسلامي امارت د دفاع اوسنی وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د پخواني حکومت په وړاندې د جګړې مشري کوله. ایوبی د انس حقانی یادونه وکړه چې هغه مهال طالبانو غوښتل د کابل واک د سیاسي حل لارې له مخې واخلي نه په زور یا پوځي برید سره. نوموړی وایي له دې خبرو وروسته خپلو سرتیرو ته چې د کابل په ولسوالیو لکه چهاراسیا پغمان او سروبي کې میشت و امر وکړ چې چمتو واوسي خو تر بل هدایت مخکې کابل ته داخل نشي. دغه طالب قومندان وویل چې په هماغه ورځ 1 بجه ماسپښین ملا محمد یعقوب مجاهد امر وکړ چې کابل ته داخل شي. نوموړي زیاته کړه چې هغه شاوخوا 15,000 وسلوال کابل ته داخل کړل. د ایوبي په خبره کله چې ارګ ته داخل شول فکر یې نه کاوه چې هلته به هیڅوک نه وي او ګمان یې کاوه چې ښایي دننه خلک وي. نوموړي دا هم وویل چې کابل ته ننوتل یې د واټساپ د همغږۍ ګروپ له لارې ترسره کړل ځکه په کابل کې د مخابراتي سیستمونو درست کار نه کاوه. دغه طالب قومندان وویل چې د دوی سرتیري لومړي ځل د کابل ښار د پلخشتي جومات سره راټول شول. صلاح الدین ایوبی د پخواني حکومت پر وړاندې د جګړې پر مهال په فاریاب ولایت کې د طالبانو والي و. نوموړی په 2015 کال کې د پخواني ملي امنیت لخوا ونیول شو او بیا په 2013 کال کې د افغان ملي اردو له بندیانو سره تبادله او خوشی شو.